قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به زه سید رسول سیاد یم. لیدونکو په نن خپرونه کې تاسو ته موږ د مرنجان تیپې په اړه یو ځانګړی خپرونه لرو. په دې خپرونه کې به د مرنجان تیپې اړوند هر اړخیز معلومات موږ تاسو ته درکو. د مرنجان تیپه لیدونکو د کابل له زړه نه یو تاریخ غږیږي. دلته لیدونکو د وخت پټ رازونه، زاړه قبرونه او د ښار ښکلی لید تاسو ته هرکلی وای. له بودایي دورې څخه نیولې بیا تر اسلامي آثارو دغه غونډۍ د تمدنونو نشان دی. لیدونکو که تاسو دغه غونډۍ ته راسئ نو تاسو به په دې غونډۍ کې ډېر څه ووینئ. دلته د ښاروالۍ له لورې نوې پروژې د بازسازۍ پلي کېږي. دا مهال ډېر سیلانیان هم دغه غونډۍ ته راځي او د دغه تیپې څخه یا غونډۍ څخه لیدنه کوي. که غواړئ د دغه غونډۍ په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړئ نو دا خپرونه تر پایه وګورئ. مرنجان غونډۍ د کابل ښار ختیځ طرف ته په 3 کیلومترۍ کې حضوري چمن ته نږدې پرته ده. د کابل ښار یو له ښکلو او لوړو سیمو څخه ګڼل کېږي. دغه غونډۍ شاوخوا 100 جریبه مځکه په خپل احاطه کې لري. په دې غونډۍ کې د محمد نادر شاه او ظاهر شاه قبرونه هم پراته دي. د دې غونډۍ لویه برخه قبرستان دی ځکه ډیری شهیدان هم دلته دفن شوي دي. د مرنجان غونډۍ د نادر خان غونډۍ په نامه هم یادیږي. دغه غونډۍ د کابل ښار د اوسیدونکو د تفریح ځای هم دی. په دې غونډۍ کې تاریخي آثار هم پیدا شوي دي. فرانسویانو پکښې په 1399 کال کې بودایي معبدونه هم کشف کړي. وروسته افغان لرغونپوهانو هم زیات تاریخي آثار پکښې کشف کړي دي. دا چې مرنجان غونډۍ یو تاریخي او تفریحي سیمه ده، اوس پکښې د ښاروالۍ لخوا بېلابېلې پرمختیایي پروژې هم پیل سوي دي چې د دغو پروژو په ترسره کېدو سره به یادې سیمې ته د سیلانیانو په ورتګ کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته سي او هغه خلک چې د مرنجان غونډۍ ته ځي ټول سهولتونه به ورته برابر سي. په یاده غونډۍ کې د لوی جومات د جوړېدو چارې هم روانې دي. ویل کېږي چې د یاد جومات د جوړېدو چارې د کورنیو چارو وزارت د وزیر خلیفه سراج الدین حقانی له لورې پیل سوي دي. په مرنجان غونډۍ کې د ښاروالۍ له لورې د ترسره کېدونکو پرمختیایي پروژو ساختماني انجینر داسې وایي: بسم الله الرحمن الرحیم. نورالحق اخوندزاده یم، د شرکت ساختماني انجینر یم. بلې په د مرنجان په هغه کې د پروژه کې تقریبا موږ شپږ ساختمانه لرو چې عبارت دی د ګروپران میدان دی دلته او خوا کې ورته د اوبو هاوس دی چار چاپیره تقریبا په عرض د 3 متره باندې او په طول د 111.0 متره باندې تقریبا هاوس لري او شاوخوا ته موږ د دې RCC ډرین لرو د اوبو دی او ان شاء الله چې دا په عصري او په ښه کیفیت سره جوړیږي. او بل د دلته موږ په خواته بیا یو دانه ښه په عصري علومو سره دغه سره یو دانه هوټل لرو چې هغه به هم د پاک د نور د ښاري وګړو خاطر د خدمت وي. او بل خوا کې بیا یو دانه کانتین دی او بیا ورسره دلته یو دانه سایبان هم شته دی او بل ورسره موږ دلته د تشنابونو هم ورسره ښه په عصري هغه سره دی او بل دی په دې شاوخوا کې موږ ورسره یو دانه بل د ګاټاور هم موجود دی د پروژې ان شاء الله. په دې تقریبا دلته شپږ ساختمانه دي چې د ټولو بودیجه تقریبا 26 میلیون افغانۍ ده د ښاروالۍ لخوا نه بله. لیدونکو دا د نادر خان تیپه ده او دلته راغلیو هغه خلکو سره ورونو سره چې دلته راغلي سیاحت په موخه هغوی سره خبرې کوو چې دوی د کوم ځای نه راغلي دي او دلته دوی د کوم کارونه چې روان دي د دوی څخه د دغه کارونو څخه خوشحاله دي او که څنګه. مهرباني سلام علیکم. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مهرباني نوم دې راته ووایه وروره د کوم ځای نه راغلی؟ نوم مې حمیدالله دی د کاپیسا ولایت نه راغلی دلته تفریح دپاره. په څه هدف راغلی دی تیپې ته؟ ولې د کابل نورو سیمو ته نه تللی چې دی تیپې ته راغلی؟ داسې دا ټپه ډېر مثلا هغه ده
معلومدار را ډېر ښه تپه ده دې دپاره راغلی چکر دپاره ډېر مشهوره تپه ده دې دپاره چکر دپاره تفریح دپاره دا نوی جوړ شوی دې دپاره راغلی یوازې راغلی او که نور ملګري هم در سره دي دې هغې خواته چکر وخي ښه ډېر ښه دلته د باسازۍ نور کارونه روان دي د ښاروالۍ له لوري یا مثلا نور د تاسو د دغه باسازۍ د کارونو څخه څومره خوښ یاست او که چیرې دا عملي سي تاسو ته به څومره سهولتونه برابر کړي یاره ډېر چې دا مثلا دا اوس کارونه شروع دي چې نور کار هم جوړېږي مثلا اخواته پارکونه دا شیان جوړېږي ډېر ښایسته ځای جوړېږي چې مثلا خلک وایي دا خلک د محل دا خلک وایي دغه خبرې کوي ډېره مننه لیدونکو یو بل ځوان هم دی په دغه ساحه کې ګرځېده او ماته وویله چې زه مصاحبه در سره کوم خو څه غوښتنې هم لرم مال صحیح ده نو وبګورو چې دغه ځوان څه غوښتنې لري مهرباني نوم دې راته ووایه نوم مې کرزی دی د همدې تاپې اوسېدونکی یم کرزی صاحب هو د همدغه ساحې اوسېدونکی همدغې ساحې یم اوس په څه هدف راغلی دی تیپې ده ولې خو په دا چې دلته ډېره ښه هوا ده د یوه لاندې نو اوس ښه فضا ده دغې پاره مازدیګر اړخېږو 4 بجو کې والیبال ته اړخېږو دغې پاره بالکل مخکې دې یادونه وکړه چې زه غوښتنې لرم څه غوښتنې لرې د چا څخه یې لرې غوښتنه حکومت نه دا ده چې والیبال هغې نه دی جوړ والیبال اجازه نه ورکړي یعنی غواړئ چې دلته د والیبال میدان هم جوړ سي هغه د اوس خو جوړېږي کار روان دی مثلا داسې یو سایوان چې په هغې کې مثلا سیاحان راځي هغه هلته لاندې ورڅخه کښېني نور تفریح ځای هم جوړېږي یوازې غواړئ چې فوټبال میدان جوړ سي والیبال یوازې والیبال میدان فوټبال نه غواړئ فوټبال ښه دی فوټبال غواړو کرکټ غواړو هر چې جوړ شي صحیح ده دا دی لیدونکو د ورور یوازې د مسؤلینو څخه د فوټبال او داسې نورو لوبو میدانونه غوښتنه وکړه چې باید راته جوړ سي په دې هیله چې دغه میدانونه هم ورته جوړ سي او انشاءالله په دې یقیني یو چې دا مهال کارونه روان دي هلته چې کله موږ د دې ساحې د مسؤلینو سره خبرې وکړې هغه وویل چې په لویه پیمانه دلته د پرمختیایي پروژې روانې دي نو انشاءالله دغه د فوټبال او کرکټ او د والیبال میدانونه به هم خامخا جوړېږي زموږ سره اوسئ ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شو الفت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن لیدونکو دلته یو بل ورور هم وایي غواړم ستا سره خبرې وکړم او ګورو چې دی څه وایي د کوم ځای نه راغلی او په څه هدف دی نادرخان تیپې یا مرنجان تیپې ته راغلی مهرباني نوم دې راته ورور نوم مې صدیق الله دی همدارې سرکینه اوسېدونکی دلته سیاحت دپاره راغلی سیاحت دپاره راغلی څه وخت راغلی او دا د تقریبا غرمه ده څه وخت غواړي چې دې ځای نه ولاړ سي زمونږ کورونه دلته نږدې نو د مازدیګر طرف ته هم راغلو دلته مونږ والیبال کوو دلته رنګارنګ لوبې کوي خلک نو دلته مونږ هره ورځ راځو او دولت نه خوشحاله دلته خدمت کړی ځایونه یې اماده کړي دلته مخکې پوډریانو خلک نه راتله او اوس راځي خلک سیاحت کوي یعنی اوس دغه د مرنجان البته د مرنجان تیپه اوس په یو سیاحتي سیمه بدله سوې ده دلته ځوانان راځي خپل وختونه تېروي که نه خپل د سیاحت په موخه او د ساتیرۍ په موخه راځي بالکل لکه مخکې څوک نشي راتللی دلته به غلو رقم خلک به اوس د سیاحت دپاره په سلګونو زرګونو ځوانان راځي دلته رنګارنګ لوبې کوي نو ښه امنیت د موږ دولت نه ډېر خوشحاله یو بالکل نوې پروژې روانې دي په دغه تیپه کې او د باسازۍ نوې پروژې روان دي مثلا حوضونه جوړېږي دا د لوی مسجد جوړېږي همدارنګه نورې د باسازۍ کارونه روان دي څومره ورته خوشحاله یاست بالکل موږ 100% ورته خوشحاله یو دولت نه ډېر راضي یو دلته تپې ته موږ ته خدمت وکړلو نو لکه مخکې جمهوریت دور کې موږ ته داسې خدمت نه و شوی نو اوس موږ دولت نه ډېر خوشحاله یو ډېره مننه ورو خوشحاله اوسم سلامت اوسه کور ودان لیدونکو زموږ نننۍ خپرونه هم نوره پای ته رسېږي ډېر وګرځېدلو او څه ستړی هم سوم راغلو دلته کښېنستلو خلکو سره مو خبرې هم وکړې تاسو واورېدل چې ومو لیدل چې ډېر خلک دلته د مرنجان تیپې د سیاحت په موخه راځي اوس مهال د ښاروالۍ له لوري هم ډېرې پرمختیایي پروژې روانې دي د دغه نندارچیانو یا سیاحینو لپاره چې دغه مرنجان تیپې ته راځي په دې هیله چې یو ورځ دغه مرنجان تیپه د افغانستان په سطح او یو لویه سیاحتي سیمه واوسي او ترڅنګ خارجي سیلانیان هم دغه سیمې ته راسي خپرونه مو نور پای ته رسیږي تاسو په لویه لاس سپارم د خدای په امان